د یو وخت کیسه ده چې په یو کلي کې یو ډېر پخوانی کور و چې دغه کور ډېر زیات زوړ و. دیوالونه یې ډېر زیات زاړه و. په دغه دیوالونو کې دننه د سکینې ټوله دنیا پرته وه. د سکینې قصور صرف دومره و چې هغه توره وه. د دې مور د دې د پیدایش په وخت کې مړه شوې وه او دا خبره د سکینې لپاره یو تانه جوړه شوې وه. د محلي خلکو او د هغې د کور والو ښځو به هم دا خبره کوله چې دې جینۍ په پیدایش کې خپله مور ورکه کړه او دا سپیره ده. د سکینې پلار یو ډېر نیک او الله والا انسان و. د به سرګاړي نوکري کوله د ښځې د مړ نه پس د کور د خدمت دپاره او د سکینې د پرورش دپاره. دویم واده وکړو. د سکینې د میرې مور نوم رضیه و. رضیه چې نوې ډاله نو د هغې به د سکینې سره ډېره زیاته مینه کوله. خو چې څنګه دوی له الله تعالی خپلې لوړیانې ورکړلې نو دوی د سکینې سره خپله رویه بدله کړه. د دې دوه لوړیانې وې چې د یوې نوم نازیه و او د بلې سایمه. د قدرت کاړونو ته ګوره د رضیه لوړیانې تکې سپینې او ډېرې زیاتې ښایسته وې خو بل طرف ته سکینه تک کتوره وه. دا به ځان له یو ګوټ کې اوسېدله او بل طرف ته نازیه او سایمه وې چې په ټول کور کې به د برلندي په شان ګرځېدلې او لوبې یې کولې. د ورکوټي والي نه د سکینې په غوږونو کې دا خبرې اچولې وې. هر چا به ورته ویل چې اخواشه تکې تورې بدرنګې ته ولې مخې ته رالې. چې کله به میلمانه کور ته راتلل نو دې میره مور به دا سکینه په کچن کې پټوله او خپلې لوړیانې به ورته مخامخ کولې. چېرته به هم دا سکینه په غلطۍ کې د میلمنو مخې لړاله نو میلمنو به په حیرانتیا سره تپوس کو چې دا څوک ده، ولې دا ستاسو نوکره ده. نو دا خبره په سکینې باندې ډېره زیاته بده لګېدله او هغې به میلمنو ته ویل چې او دا زموږ د کور خادمه ده او دا زموږ د کور کارونه کوي او دا په رښته کې زموږ لرې رشته داره ده. د سکینې پلار به دې هر څه ته کتل خو د خپلې بدماشې ښځې نه بیرېدو او غلی به و او کله کله به د سکینې خواله به پټ رالو او په سر به یې لاس کېښودو او ورته به ویل چې بچې خیر دی صبر کوه. همدغه رنګ به زندګي تېرېده. بیا دغه شان د جینکۍ روډو په قلړ راغټې شولې. نازیه او سایمه به سکول او کالج ته تللې او دوی به نوي پیشنونه کول او خپلو ملګرو سره به ګرځېدلې او په خندا خوشحالۍ سره به ژوند تېراوه. بل طرف ته د سکینې دپاره د کور نه وتلل هم منع وو او رضیه د سکینې نه د خپل کور نوکره جوړه کړې وه او سهار وختي به دا د نور د راختلو نه مخکې راپاڅېدله او د ټول کور کارونه به یې پخپله کول. دې به ناشته تیاروله، لوښي به اینځل او کپړې به اینځلې خو د دې په بدله کې به دې ته هېڅ څه هم نه میلاوېدل. بس سړه روډۍ به ورته میلاوېدله او ډېر پیغورونه به ورته میلاوېدل. سکینې به چپ دا ټولې خبرې اورېدلې او پټ به یې ژړل. سکینې ته به داسې لګېدله چې د توروالی یو غټه ګناه وي او د دې سزا دې ته له یاده میلاوېږي. سایمه او نازیه به هم د خپلې مور په اشارو چلیدلې او دیو به چې کله کالج ته تللې نو په سکینه باندې به خپل حکمونه چلول او چې کله به د دوی ملګري کور ته راتللې نو د دوی ملګري به په سکینه پسې خندل او د دې په تور رنګ پورې به خندا کوله چې په دې سره به د سکینې زړه ته ډېر زیات تکلیف رسېدلو. سکینه به ډېره زیاته خفه وه او یوازې به ناسته وه او خپل ځان یې الله ته سپارلی و او بیا به چې د کور د کار نه دې ته لږ شان هم ټیم میلاو شو نو دې به زر اودس وکړو او د قرآن مجید تلاوت به شروع کړو. سکینه خو د رنګ نه ډېره زیاته توره وه خو اواز یې ډېر زیات ښایسته و او دې له الله تعالی دومره ډېر زیات ښایسته اواز ورکړی و چې خلکو به اورېدلو نو دومره ډېر زیات خوند به یې ورکاو چې د بدن د یخته به یې ودرېدلو. خو افسوس د دې د کور خلکو به د دې قدر نه کوو. هغوی به صرف د دې تور رنګ ته کتل چې دا خو توره ده. بیا په محله کې خلکو هم د دې د واده خبرې شروع کړلې او د دې پلار به ډېر زیات حیران و د دې د واده په باره کې او پلار به دا غوښتل چې دا واده شي او د خپله کوره شي او یو څو ځایونو کې د دې رښتې خبره هم وکړله خو خلکو به صفا انکار کولو. یوه ورځ دغه شان رښتې کتلو خلک کور ته رالل. مېرنۍ مور یې پلار ته وویل چې د میلمنو د مخې به سکینه بهر ته نه راوځي، که دا مخې لړاله نو رښتې والا به وتښتي. خو د سکینې پلار دا ضد ونیو چې نه دا به زه میلمنو ته مخامخ کومه او بیا میلمانه رالل. سکینې یو ساده شان جامې اغوستې وې. د هلک مور او خور او پلار کور ته رالل خو د هغوی اولۍ نظر په سایمه او په نازیه باندې پرېوتو چې هغوی یې ځان ډېر زیات تیار کړی و. بیا د هلک مور د سایمې طرف ته اشاره وکړله او تپوس یې وکړو چې دا جینۍ ده نو پلار یې ورته وویل چې نه هغه زما مشره لور ده چې د کمې دپاره ما تا سره خبره کړې ده. بیا سکینې میلمنو له کمرې ته چای راوړله. بیا چې د هلک کور والا جینۍ ته وکتل نو ټوله کمره کې ډېره زیاته خاموشي شوه. د هلک مور تندی راواچاو او هلک چې جینۍ ته وکتل نو تکه توره وه. پیالۍ ته هم وانغښتله. د هلک مور په هغه ټیم کې ویل چې د جینۍ مخ خو ډېر زیات تک تور دی او دا تاسو موږ سره څنګه چل کوئ، تاسو موږ سره دوکه کوئ. د سکینې پلار ورته وویل د دې اخلاق ډېر زیات ښایسته دي، د دې رنګ پسې مه ځئ. خو د دې خبرو په هغې باندې هېڅ اثر ونه شو. د هلک کور والا وویل چې موږ به د جینۍ په اخلاقو باندې څه کوو، موږ د دې د اخلاقو نه څه اچار خو نه اچوو. د هلک مور وویل چې جینۍ هم شي او د هغې رنګ هم تور شي نو موږ په هغې جینۍ باندې څه کوو او دا جینۍ د ځان سره چېرته د بوتلو قابله هم نه ده. بیا هلک کور والا چې پرېښودو او روان شول. په تلو تلو کې سکینې ته کنځلې وکړلې
او ډیر په بد نظر یې ورته کتل. ته به وایې چې دا یو انسان نه بلکې د یو ګن ډیری دی. د هغې د تلو نه پس د سکینې مور په کول کې غوبل شروع کو او ډېره غوسه وه او ویل چې تاسو ته ما ښه وویل چې دا تورنګړۍ د خلکو مخې ته مه راولئ. هم کتل سم وه د مړشتم ډله د لاسه بوتله او بیا یې سکینې ته وینا شروع کړه او ویې ورته ویل چې ستا د وجې به زما د لوډیانو رشته هم پاتې کېږي او چې تا د خلک ګوړي نو وایي به چې د دې کشرې غوریانې هم د دې په شان تورنګړۍ او تکې تورې وي او ستا په وجه به خلک په زموږ په خاندان پسې خبرې هم کوي. او بیا یې ورته وویل وړه کېږه زما نه مخې نه هم پناه شه. بیا سکینه په ژړا ژړا باندې خپلې کمرې ته روانه وه او بیا کمرې ته لاړه او په ځان پسې دروازه بنده کړه او ټوله شپه یې خپل ځان ته په شیشه کې کتل او په مخ باندې به لاسونه یې غودل او د الله تعالی نه به دا ګیله کوله چې یا الله تا زه ولې بدرنګه پیدا کړی یم او جړل به او ویل به چې ولې زما زړه نشته دی ولې زما په دې دنیا کې د خوشحالۍ حق نشته دی دا خلک ولې ماته د انسان په نظر نه ګوري او ټوله شپه په جانماز ناست او جړل او د الله تعالی نه سوال کاوه چې یا الله یا خو ما مړ کړي او یا زما تقدیر بدل کړي او په دې دنیا کې ستانه بغیر زما هیڅ څوک هم نشته. او بیا روړو سکینې له خوب وړلې او د دې زړه ته یو عجیبه شان سکون میلاو شو او بیا دې خوب ولیدو چې په خوب کې دې ته څوک وایي چې دا ستا امتحان دی او د صبر نه کار واخله او د صبر بدله ډېره خوږوي. او بیا دغه شان ورځې تېرېدلې او بیا سایمې او نازیې دپاره د ښو خوځګینو نه رشتې راتلل شروع شول. د دې مور رضیه ډېره زیاته خوشحاله وه ځکه چې د هغې دا سوچ و چې زه به د خپلو لوډیانو رشته په ښو او مالداره زګینو کې کومه. سکینه به هر وخت د کور په یو ګوټ کې ځان ناسته وه او هر وخت به ډېره زیاته خفه وه او د دې پلار هم د دې نه پس ډېر زیات خفه و ځکه چې د دې د پلار هم دا امید ختم شوی چې د بدې پسې به بله رشته راشي ځکه چې د خلکو خبرو د دې د پلار په ذهن کې دا کېنولي وو چې دا تکه توره او بدرنګه ده او بدرنګو جینکو پسې رشته نه راځي او دا به همیشه دپاره په کور کې ناسته وي او په کور کې به ورته بوډۍ شي. بیا یو ورځ په محله کې یو خبره ډېره مشهوره شوه چې د دې کلي یو مالدار کس و او د هغه زوی په لندن کې کاروبار و چې د ده نوم دانش و. دانش د لندن نه خپل کلي ته د رشتې دپاره راتلو او خلکو به دا خبره کوله چې دانش یو ډېر ښکلی او بااخلاقه انسان دی او هغه یو داسې انسان دی چې هغه له بادشاه هم خپله لور په منډه باندې ورګي. هغوی په یو داسې جینۍ پسې ګرځېدل چې هغه د کور په ټولو کارونو باندې پوهېږي او دینداره وي. راځي چې کله دا خبره واورېدله نو ډېره زیاته خوشحاله شوله او هغې ځان سره دا سوچونه کول چې زما په لوریانو کې نازیه او په سایمه کې په دې دواړو کې یوه هم هغه ته په نکاح کړم نو زمونږ د کور حالات به هم ښه شي او مونږ اوس هم مالداره شو. او بیا رضیه په څه طریقه باندې دانش څخه وګړو ته خبره ورسوله او د رضیه په زړه کې ډېره زیاته خوشحاله وه ځکه چې دې ته پته وه چې زما دواړه لوډیانې ډېرې زیاتې ښایسته دي چې دانش راشي نو یوه به پکې خامخا خوښېږي او هغه به انکار ونه کړی شي. او د حیرانتیا خبره دا وه چې دانش ته طرفه خبر رالو چې هغه به د دې جینۍ کتلو له خامخا راځي. بل طرف ته رضیه ډېره زیاته خوشحاله وه او تیاری شروع کړلې نوې پردې ولېږولې نوې بالښتونه یې راواغېستل. سایمه او نازیه یې بیوټي پارلر ته ولېږلې او هغې هلته خپل ځان ډېر زیات ښکلی تیار کړو او بل طرف ته په کور کې قسمه قسمه خوراکونه تیار کړل خو د کور ټولې صفایانې او د خوراک تیارولې ټولې په سکینه باندې وکړل. سکینې چوپچاپ ټول د هر څه تیار کړل او د سکینې په زړه کې هم دا خواهش راتللو چې زما کتلو له هم څوک راغلی وی خو بیا هغه مایوسه شو او دا سوچ یې پرېښودو ولې چې دا ډېره زیاته بدرنګه او خلکو هم دې ته بدرنګه ویل. بس د دې کار خو د کور صفایانې او د خلکو خدمت کولو. بیا یوه ورځ دانش او د هغه مور او پلار او د هغه وروڼه په غټ گاډو کې او په پروتوکول سره روانو او دوی محلې ته رادننه شول. ټولې محلې والا دوی ته په تماشه باندې ولاړو. هغه دانش کم چې د لندن نه په ډېرې غټې کامیابۍ باندې راغلی و سپینې کپړې یې اچېلې وې او ډېر ښکلی ښکاره کېدو. بیا دانش ته د رضیه زرې کور ته وردننه شول. رضیه زرې ورته په لاړ کې ولاړو او ډېر ښه استقبال یې وکړو. بل طرف د سایمې او نازیې په ځان باندې ډېره خرچه کړې وه او ځان ډېر ښکلي تیار کړی و. رضیه د خپلې لور د سایمې ډېر زیات صفتونه شروع کړل خو دانش غلی یو سیټ ته ناست و د هغه نظر په بل څه باندې و. بیا چې کله د خوراک ټیم راغلو دسترخوان خور شو قسمه خوراکونه ورته کېښودل دې کې بریاني خورما هر قسمه خوراکونه موجود وو. بیا چې کله دانش خونبنۍ نوړۍ واخیستله نو هغه باندې د خوراک ډېر زیات ښه ولګېدو او خپلې مور طرف ته یې وکتل او ویل چې دا خوراک خو ډېر ښه تیار شوی دی او داسې خوراک خو ما په غټو هوټلو کې هم نه دی خوړلی. او بیا دانش خپل پلار ته ډېر په حیرانتیا باندې کتل او ویل چې دا خوراک به چا تیار کړی وي. د سایمې مور رضیه په ور مخکې شوه او ویل چې دا زما ښایسته لور سایمې تیار کړی دی او د دې پخلي سره ډېر زیات شوق دی. بیا دانش سایمې طرف ته وکتل او تپوس یې وکړو چې
چې دا رښتیا تیار کړی دی. دا راته وویل چې دې کې تا کومې مسالې اچولي دي. سایمې چې دا واورېدل نو وویرېده او غلې شوه، ځکه چې سایمې ته دا پته نه وه چې دا خوراک څنګه تیارېږي او دې کې کومې مسالې اچولی کېږي. بیا دې سر ټیټ کړو او رنګ یې ژېړ وتښتېدو. رضیه هم د ملامتیا نه خپل مخ بل طرف ته واړولو او ځان سره دا سوچ کولو چې د دروغو په وجه باندې زموږ نه دا رشته لاړله. بیا د جینۍ پلار اچانک دوی ته وویلې چې زه تاسو ته حقیقت خبره کوم چې دا پخلی سایمې نه دی کړی، بلکې دا زما یو بل لور ده، د هغې نوم سکینه ده، دا هغې کړی دی. دانش ورته وویلې چې زه چې کله دې کور ته راغلی یم نو زه هم د دغه جینۍ په تلاش کې یم. زه چې دې کور ته رادننه کېدم نو ما د تلاوت اواز واورېدو او ډېر زیات خوږ اواز یې و او ما ته همدغه لګېده چې دا پخلی به همدغې جینۍ کړی. تاسو داسې کار وکړئ چې دغه جینۍ لږ راوغواړئ چې زه دا وینم چې دا څوک ده. بیا د سکینې پلار په سکینه پسې کچن ته ورغلی، ورته وویلې چې بچیه راځه زه تا مېلمنو سره میلاوم. سکینې ورته په جواب کې وویلې چې بابا زه خو ډېر په بد حالاتو کې یم، ته زما حالات ته وګوره. خو دې پلار یې ورته ویل چې نه راځه بچی. بیا یې دا راوستله او د مېلمنو مخې ته ودروله. سکینه د نازیې او د سایمې د مخې ډېرې زیاته بدرنګه ښکاره کېده. د دې میره مور رضیه چې دا وکتل نو مخې ته بل طرف ته واړولو او ځان سره دا سوچ وکړو چې اوس خو رشته بالکل د لاسه لاړله. دانش مور سکینې ته ډېر زیات په غور باندې وکتل او بیا یې سکینې ته وویل چې بچې ته ولې ښکته ګوره، سر اوچت کړه شاباس. سکینې په مزه مزه باندې سترګې اوچتې کړلې چې په مخ او په سترګو کې ډېر زیات نور او یو عجیبه ښکلا وه پکې. بیا چې کله دانش د سکینې طرف ته وکتل نو ټول په انتظار وو چې اوس به دانش څه وایي. د خلکو دا سوچ وشو کېدی چې دا اوس په سکینې پسې خندا شروع کړي او یا کېدی چې دا اوس د دې ځای نه روان شي او لاړ شي. او د دې میره مور خو په دې سوچ کوه چې دا هلک به اوس د دې جینۍ بېزتي شروع کړي. دغه ټیم کې چې دانش کومه خبره وکړه نو ټول خلک ډېر زیات حیرانه شول. دانش خپلې مور ته وکتل او بیا یې د هغې نه پس د سکینې میره مور ته وکتل او هغې ته یې وویلې چې ته کومې ته تور او بدرنګه جینۍ وایي نو ما ته د ټولو هم هغه ښایسته ښکاري. زه انسان په ظاهري رنګ باندې نه خوښوم، بلکې زما د انسان اخلاق خوښېږي او ښکلا خو د اخلاقو وي کوم چې دې جینۍ له الله تعالی ورکړي دي. او نن چې زه کوم ټیم کې ستاسو کور ته رادننه کېدم نو ما د دې جینۍ اواز واورېدو چې تلاوت یې کاوه د قرآن شریف. دې له خو الله تعالی ډېر ښکلی اواز ورکړی دی او دا ډېره نیکه جینۍ ده او ډېر زیات ښکلی پخلی یې هم کړی. زما په نیز په دې کې هره ښه خوبي شته. د دې په سترګو کې ډېره زیاته حیا ده، داسې حیا خو ما د نن سبا په جینکو په سترګو کې اړو لیدلې هم نه ده. د انسان ظاهري ښایستهوالی خو د لږ وخت دپاره وي، خو لږ وخت پس هغه په خپله باندې ختم شي. د کوم انسان چې اخلاق ښه وي نو د هغه د ښایست همیشه دپاره وي. او ما د ظاهري ښکلې جینۍ نه ده پکار، ما ته یو داسې پړمردار جینۍ پکار ده چې هغه زما د کور نه جنت جوړ کړي. سکینې چې دا واورېدل نو دومره ډېره زیاته حیرانه شوه چې د هغې په خپلو غوږونو باندې یقین هم نه و او دې دا سوچ کاوه چې په رښتیا باندې څوک د چا دومره تعریف کولی شي. د دې د سترګو نه د خوشحالۍ نه اوښکې روانې وې. بل طرف ته د سکینې پلار د خوشحالۍ نه ژړل او د الله تعالی شکریه یې ادا کوله. د دې میره مور رضیه او د هغې لوډیانې ډېرې زیاتې غوسه وي او په سوچ کې وي او ویل چې دا څنګه کېدی شي چې دا دومره ښایسته جینکۍ یې خوښې نه کړلې. د ده ایله راتوره بدرنګه جینۍ خوښه شوله چې دا د دې یو غټه بېزتي وه. بل طرف ته دانش په خپله خبره باندې کلک ولاړ و او د دانش پلار هم د خپل زوی په فیصله باندې رضا اختیار کړه، ځکه چې ده ته پته وه چې د هغه زوی ډېر زیات هوښیار دی، د ده فیصله کله هم غلطه کېدی نه شي. بیا خبره پخه شوه او د نکاح تاریخ کېښوده شو. د دې میره مور رضیه ډېر زیات کوښښونه وکړل دانش په سچل باندې رضا کړي چې په څه طریقه باندې په خپلو لوډیانو کې یوه ورته په نکاح کړي او بیا یې ورته خپل ګاونډیان هم پوه کړل. د هغې په ذریعه ورته دا خبره ورسوله چې سکینه ډېره زیاته بد اخلاقه جینۍ ده او دې ته ډېرې زیاتې بیمارۍ وي، هر وخت بیماره پرته وي. دانش د دې په چال باندې پوه شو او د هېچ چا خبره یې ونه منله. بیا چې کله د نکاح ورځ راغله او سکینه یې ناوې کړله، د سکینې میره مور رضیه سکینې له د ډېر عزت او د حسد د وجې سکینې له هېڅ کالی نه کړی. کم سامان چې د هلک د کور راغلی صرف هغې وله ورکړو. بیا چې کله سکینې د واده کالی او ښکلې سرې کپړې واچولې او تیاره شوه نو ډېره زیاته ښکلې ښکاره کېدله. او بیا د دانش سرې د کور نه په سکینه پس یو ډېر غټ او ښکلی جنج رالی. بیا په دې موقع باندې هغه ټولې ښځې ولاړې وې کومې به چې سکینې له پیغورونه ورکول. دغه ټولې ښځې ډېرې زیاتې حیرانې شولې. رضیه او د هغه لوډیانې مو د ډېرې زیاتې غوسه وي او په زړه کې دې سوځېدلې، ځکه چې هغه سکینه د کوم نه چې دې خدمتګاره جوړه کړې وه او چې کله به مېلمانه راغلل نو د هغې نه به یې په کچن کې پټوله
هغه په نن ورځ په داسې شان او یو داسې مالدار سړي ته وادیدله چې ټول خلک ورته حیران وو. بیا د نکاح نه پس دانش سکینه خپل ځان ته راجوخته کړله او ورته وویل چې زه به تاله د دې دنیا هر قسمه سکون او خوشحالي د خپل وس مطابق درکوم. او بیا د خپل محل شان کور ته راوستله او بیا یې ورله د مخ نه ډوبټه اوچته کړه او ورته وویل چې ته زما سکون او زما ټوله دنیا یې او ستا په سترګو کې چې ما کومه حیا سي کړله دغه حیا په وجه زما تا سره ډېر زیات محبت وشو او بس چې ستا په زندګۍ کې کم سخت وخت و نو هغه ختم شو او نن نه بس ته به زه ستا ډېر زیات خیال ساتم. په دې خبرو باندې سکینې ته ډېر زیات سکون میلاو شو. بیا چې کله ورو ورو ټیم تېرېدو نو سکینې به هم د دانش ډېر زیات خیال ساتو او بیا یې ورو ورو د دانش په بزنس کې هم د هغه سره مدد کوو. بل طرف ته په رضیا باندې او د هغې په لوډیانو باندې ډېر سخت وخت راغلو او دا سړی کم چې د سکینې پلار و هغه ډېر زیات بیمار شوی و. ډاکټر ورته اپریشن لیکلی و. د ده د اپریشن لپاره د 15 لک روپو ضرورت و او په دې باندې ډېره زیاته غریبي وه. په دې وجه باندې رضیا ډېره زیاته مجبوره شوله او د دانش او د سکینې دفتر ته لاړه چې د دوی نه مدد وغواړي. چې په دغه وخت سکینه هم په دفتر کې ولاړه وه. سکینې چې خپلې میره مور ته وکتل نو ټول هغه زاړه ظلمونه یې هېر کړل او خپلې میرنه مور له غاړه ورکړله او بیا یې ولې د پلار دپاره ټول روپۍ ورکړلې او اپریشن یې ورله وکړو. او د سکینې چې کوم دغه دوه میره خوریانې وي د هغه واده یې هم په خپلو پیسو باندې وکړو او هغې یې ټول د ده ثابته کړله چې د مخ د رنګ نه زیات د زړه ښکلا معنی لري او کم کس چې صبر کوي او په الله تعالی باندې یقین ساتي نو الله تعالی داسې کس کله هم یوازې نه پرېږدي. که ستاسو هم زموږ دا کهاني خوښه شوې وي نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ او لایک هم ورکړئ او د مزید د ویډیو لپاره ښکلي کمنټونه وکړئ.